دوستانو سره مه شئ. تاسو دغه ویډیو فی الحال د علي افغان چینل نه دا دی ګورئ داسې زیاتره وخت داسې وایي چې مثلا څنګه داسې معلومولی شو چې زمونږ آی ډي خو بل څوک نه خلاصوي یا زمونږ پاسورډ خو بل چا لاسته نه راوړی تر څو چې هغوی ته استفاده ونه کړي او ته خبر نه یې او هغوی ستا آی ډي لاګین کوي او هغې نه استفاده کوي. نو نن تاسو ته داسې په دې ویډیو کې دا طریقه ښیم چې څنګه مثلا معلومولی شو چې ستا پاسورډ خو بل چا سره نشته یا مثلا ستا آی ډي خو بل څوک نه لاګین کوي. نو دغه طریقه زه تاسو ته دې ویډیو کې ښیم. اوس به دا د یو ځای سره زده کړو. نو دې ویډیو څخه وروسته بیا همدغه طریقه تاسو استعمال کړئ تر څو وګورئ چې ستاسو آی ډي خو بل ځای کې نه خلاصېږي یا پاسورډ خو بل چا سره نه وي. نو دې دپاره کوم پروګرام ته حاجت نشته دی. خپله د فیسبوک کې دغه اپشن شته دی کېدای شي زیاتره ورونه ترې نه خبر زیات به پرې پوه اوسئ. خو اوس راځو زده کوئ چې مثلا څنګه دې نه استفاده کېږي. لومړی به تاسو راشئ خپل فیسبوک ته. چې کله فیسبوک ته راغئ له دې څخه وروسته به د اپشن برخې ته راشئ. بیا به له دې څخه وروسته لاندې راکېوځئ. چې کله لاندې راغلی دلته به اکاونټ سیټینګ باندې کلیک وکړئ. دلته ګورئ موږ ته لیکلي دي اکاونټ سیټینګ. دلته به کلیک وکړئ. چې کله مو دلته کلیک وکړئ له دې څخه وروسته اول جنرال دی بیا سیکیورټي اینډ لاګین همداسې پرایوسي لاندې نور اپشن شته. تاسو به نو پرېږدئ ګوره سیکیورټي اینډ لاګین دې باندې به صرف کلیک وکړئ. چې کله مو دلته کلیک وکړئ له دې څخه وروسته اوس ګورئ تاسو به راشئ دلته ګوره ویر یور لاګین یعنې مثلا چیرته ستا آی ډي لاګین شوې دی خلاصه شوې ده. ګوره زما خپله همدا اوس سمسنګ ګلیکسي J7 2014 ماډل دی دا خپل اکټیو نه و یعنې اوس خپل اکټیو یم. همداسې 50 منټه مخکې همدا انډرایډ کروم کې زما آی ډي خلاصه شوه ما خپله خلاصه کړې ده. همداسې نور لاندې سی موډ باندې چې کلیک وکړئ ګورئ فیسبوک اپ خپل همدا دی ګوره سمسنګ ګلیکسي J7 2014 کابل کې. همداسې لاندې نور ګوره چې ستا آی ډي هر ځای کې خلاصه شوي اوسئ هغه تاسو ته مکمل ډول دلته ښایي چې مثلا په کوم وخت باندې څومره وخت مخکې په کوم ځای کې او په کوم موبایل یا مثلا چې کمپیوټر کې خلاص شوي ګوره وینډوز پی سي کابل افغانستان دا په کمپیوټر کې خلاصه شوې ده. همداسې هر ځای کې چې مثلا کولی شئ چې تاسو هغه څنګه وکړئ استفاده ترې وکړئ چې مثلا څنګه زموږ آی ډي خو په کوم ځای کې نه وي خلاص شوي. اوس که چېرته غواړئ چې هغې څخه آی ډي ډایرکټ یعنې چې شي لاګ آوټ شي مثلا یو آی ډي ده په مثلا کابل کې یا مثلا جلال آباد کې بل ځای کې مانه خلاص پاتې شوې ده. دلته ګوره وینډوز پی سي کابل ما خپله دې دغه کې خلاصه کړې ده کمپیوټر کې. اوس غواړم چې هغې نه دا لاګ آوټ کړمه د همدې ځای څخه تاسو به ګوره دلته راشئ دلته به کلیک وکړئ او له دې څخه وروسته به څه شی والی لاګ آوټ. نو هغه آی ډي به له دې ځای څخه وروسته څه شی شي چې کله تاسو دغه اپشن ووالئ ستاسو آی ډي به له دې څخه لاګ آوټ شي یعنې هر ځای کې چې دا لاګیني هغې څخه وروسته به دا څه شي لاګ آوټ شي. همداسې هر یو چې تاسو غواړئ چې لاګ آوټ یې کوئ یا مثلا تاسو نه یې خلاصه کړي دغه آیفون کې ګوره تاسو خلاص همداسې راځو هر ځای کې چې اوسئ تاسو کولی شئ چې هغه لاګ آوټ کوئ او له دې طریقه تاسو معلومه کړئ چې زما آی ډي پاسورډ خو به چاته لاسته نه وي ورغلی. نو که لاسته ورغلی تاسو ته ډایرکټ دلته معلومیږي چې زما آی ډي په کوم ځای کې خلاص شوې ده او ته کوم ځای کې او په کوم موبایل کې یا کمپیوټر کې خلاص شوې ده او ستا کمپیوټر کوم یو دی یا مثلا ستا موبایل ماډل کوم یو دی یا ماډل تاسو ته دلته ګورئ ښایي. نو دغه طریقه وه دوستانو دغه خامخا وکاروئ تر څو تاسو مطمئن شئ چې زما آی ډي خو بل څوک نه کاري یا زما پاسورډ خو بل چا سره نه اوسي. او نو دوستانو دغه زما چینل دی دغه چینل د سره خامخا سبسکرایب کړئ تر څو آینده کې همدغسې ښکلې ویډیوګانې ترلاسه کړئ او لاندې نورې اهمې ویډیوګانې هم شته د هغه هم در سره وګورئ ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو هغوی هم خبر شي. نو تر بلې ویډیو خدای پامان.